الرحمن الرحیم راځو سی پلس پلس ته او په سی پلس پلس کې مونږ نن راځو لوپ کې مونږ نن راځو نیسټډ لوپ ته راځو. صحیح ده. نیسټډ لوپ څه معنا او نیسټډ لوپ د کوم هدف لپاره استعمالیږي، مفهوم یې څه شی دی؟ نیسټډ لوپ لکه مونږ ویلې که نه نیسټډ اپ، نو مونږ د نیسټډ لوپ تعریف هم همداسې کولی شو چې a loop within another loop. صحیح ده. another loop the body of another loop is called nested loop. یعنې مقصد دا دی چې یو لوپ راغلی د هغې لوپ باړې کې بل لوپ مونږ شروع کړو، دې ته مونږ نیسټډ لوپ ویلی شو. لکه څنګه چې مونږ یو اف نیسټډ کولی شو په یو کې مونږ دننه بل کنډیشن چک کولی شو، نو همدغه شانتې په یو لوپ کې دننه بل لوپ د بل لپاره مونږ هم چلولی شو. د نیسټډ لوپ سنټیکس څه دی؟ په هر یو قسمه لوپ چې هغه مونږ نیسټ کولی شو، که هغه مونږ سره فار لوپ وي که هغه وایل لوپ وي، نو هغه مونږ نیسټ کولی شو. ضروري نه چې مونږ صرف فار لوپ نیسټ کولی شو او وایل مونږ نشو نیسټ کولی. که ته غواړې چې یو کار په ډو وایل لوپ کې وکړي او هغې کې دننه نور کنډیشن چک کړي، نو ته کولی شي همدغه ډو وایل لوپ د مثال په توګه ما سره وایل لوپ دی، د باډي سټارټ شو، د باډي په دننه کې یو بل وایل لوپ زه لیکم وایل، او ته کې دننه بل کنډیشن او داسې د دې په باډي کې دننه بل کنډیشن او همداسې پسې ځه. نو د یو لوپ په باډي کې بل لوپ باډي راوستلو ته یا یو بل کنډیشن بل اټریشن چلولو ته مونږ نیسټډ ویلی شو. او داسې مونږ کولی شو چې د یو لوپ باډي کې دننه یو بل لوپ راشي، فار ایگزامپل فار لوپ راشي، یا د فار لوپ باډي کې دننه ډو وایل لوپ راشي. داسې مونږ کولی شو. صحیح ده. دا ضروري نه چې مونږ صرف دومره کولی شو یو لوپ مونږ نیسټ کړو هغه بل نیسټ کولی، نو مونږ داسې هم کولی شو چې یو لوپ په باډي کې دننه یو بل لوپ نیسټ کړو. وایل لوپ باډي کې دننه فار لوپ وچلوو، فار لوپ باډي کې دننه وایل لوپ وچلوو، یا فار کې دننه بل فار راولو، نو مونږ داسې هم کولی شو. صحیح ده. دا د فار لوپ هغه سنټیکس دی. نو د نیسټډ لوپ نه مقصد دا دی چې د یو لوپ په باډۍ کې بل لوپ راوستو ته څنګه څه ویل کېږي؟ نیسټډ لوپ ویل کېږي. بله خبره دا ده نیسټډ لوپ کې لکه سمپل اګزامپل داسې دی، ګوره که تاسو څوک وایي چې زما داسې یو دغه پکار دی آوټپوټ پکار دی چې ما دا سټار دا سټارونه ما ته ډسپلی کړي. صحیح ده. 5 ټایم ما ته دا سټار ډسپلی کړي داسې. ګوره دا تاسو سمپل اګزامپل در کوم په نیسټډ لوپ باندې. ګوره دا کار مونږ په نیسټډ لوپ باندې څنګه کولی شو؟ په نیسټډ لوپ کې به دوه شیانو ته ډېره توجه کوو. یو ته ویل کېږي یو دغه رو وایس دی، یو کالم دی. مونږ ته دلته نه ښکاري چې دا کالم دی کومه دی، رو کومه دی، خو زه ته معلوموم. ګوره دا داسې چې دی دا رو شوه او دې کې دننه دا یو سټار نه دا یو کالم شو، دا یو سټار. صحیح شو. نو که تاسو څوک وایي چې 5 ټایم ما ته ډسپلی کړه 5 سټار داسې په دې طریقه باندې، نو دې لپاره مونږ څنګه چل کوو، څنګه ډسپلی کوو؟ دا مونږ داسې هم کولی شو. سمپل سی آوټ کې ولیکو 5 ټایمه 5 ځلې واړه ډسپلی کوو، سمپل خبره ده. خو نه یو پروفیشنل میتھډ باندې مونږ څنګه کوو؟ تاسو څوک وایي چې ډسپلی د پال پروګرام یوزینګ لوپ، نو مونږ لوپ باندې څنګه کوو؟ بیا نیسټډ لوپ باندې مونږ څنګه کوو؟ ګوره د دې لپاره زه راځم فار کیورډ مې ولیکو، انټیجر آی از ایکول ټو فار ایگزامپل د 1 نه مې سټارټ واخیستو یا د 0 نه که سټارټ واخلې 5 ځلې ډسپلی کوم که نه، نو آی لیس دین 5 به ورکوې، ځکه چې باید 0 نه 4 پورې څو ځل راځي؟ 5 ځل تکرار راځي. نو که چېرته زه دلته ورکړم د مثال په توګه باندې equal to 5، نو بیا به څو ځل راځي؟ 6 ځل. نو آی لیس دین 5 دا مې ورته ورکړو. صحیح ده. اور آی پلس ټیک شو. دا اولنی لوپ چې زه اخلم دا د څه لپاره اخلم؟ دا اولنی لوپ د ده لپاره اخلم چې زه د باندې څه چلو کوم؟ دا رو نه ده، دا رو دا پې تکرار کوم، یعنې دا یو رو پې راولم اټریشن ورکړم. او دا دویم لوپ چې اخلم د دې نیسټډ لوپ باډۍ کې د یو فار لوپ باډۍ کې نیسټ کوم، نو په هغې باندې دا یو کالم ډسپلی کوم. نو دا لوپ به څنګه اټریشن کړي؟ ګوره یو باندې چې پوه شي نور په خپله آینده کې نور لوپونه پوهېږي. انټیجر آر از ایکول ټو دا هم د 0 نه سټارټ کړه او دا هم آر لیس دین 5، ځکه 5 کالمه دی که نه، 5 کالمه دی، نو 5 ځل به دا کېږي. او آر پلس او بیا د ده باډۍ کې ورته وایم چې څه ماته ډسپلی کړه؟ زه ورته وایم چې سی آوټ څه ماته ډسپلی کړه؟ سټیرک ماته ډسپلی کړه. صحیح شو. اوس ګوره که داسې ایکزیکیوټ کړم رن یې کړم، ګوره نو ماته څه ډسپلی کوي؟ 1 4 25 زوړ پروګرام دی یا سیف کې یا ټک بل یو پروګرام کې مې وایم. صحیح ده. ګوره دلته ما پیس کړ کنټرول F9 مې پریس کړ، سیر دی compound statement missing in function main. یو statement ګوره compound statement missing in statement main معنا چې دلته ما یو دغه پرېښی دی. صحیح ده. اوس ګورې ما د ټول په یو لاین کې ما خو داسې آوټپوټ نه پکار که نه، چې ټول ما ته په یو لاین کې ډسپلی کړي. ګوره که چېرته زه راشم دې ځای کې دلته انلاین ولګوم نو څه چل کېږي دې ځای کې؟ که دې ځای کې انلاین ولګوم نو ټول یو سټار په داسې لاندې راځي. ولې راځي؟ ځکه راځي ګوره دا لوپ سره کوم چلېږي، دې لوپ ته وګورئ لږ. دا 5 سټار یي، دا 5 ځل زه پرنټ کوم. دا لوپ څنګه چلیږي؟ اول چې کله اول ځل لپاره دا لوپ آی از ایکول ټو 0 د اولې رو لپاره دلته دا لوپ چلیږي 15 ځل چلیږي. ګوره
د دې رو لپاره نه د دې رو د تکرار لپاره دا لوپ اول چلیږي 15 ځله صحیح شو کله چې دې 15 سټار پرنټ کړل دسې ګورئ 1 2 3 4 5 کله چې 15 سټار پرنټ کړل نو دا ختم شو دې ته وځي صحیح ده یو ځل دا رو پرنټ کړل یو رو پرنټ شوله راځي یو رو کې آی کې یو اضافه کېږي یو شو کنه دلته راځي ګوري چې آیا دا یو کوچنی دی د 15 نه کنه صحیح شو نو بیرته راځي د دې د یو لپاره بیا 15 سټار پرنټ کوي بیا 15 سټار پرنټ کوي دویم ځل لپاره صحیح شو نو دوه ځلې 15 سټار پرنټ کړل کنه بیا راځي هم داسې کله چې څلورو ته ورسېدو نو نور خو بس ختم شو کنه خو ګوره دا یو ځل چې 15 سټار پرنټ کړل داسې 15 سټار او دلته د مثال په توګه باندې ما انلاین ورکړی دی نو ګوره دا دلته یو سټار چې پرنټ شي دې لوپ کې یو سټار نو نوې لاین ته به راځي یو سټار چې پرنټ شي نوې لاین ته به ځي تاسو وګورئ که نه ګوره یو سټار چې پرنټ شي نوې لاین راغی یو سټار پرنټ شي نوې لاین راغی دې ځای کې انلاین غلط دی غلط څه کوي چې دې ځای کې خو انلاین ځکه موږ نه لګوو چې دا لوپ تاویږي دا یو سټار پرنټ کوي نو بل لاین کې به دا بل سټار پرنټ کوي دې ځای کې انلاین موږ سره نه لګېږي صحیح ده نو انلاین کوم ځای کې لګېږي انلاین باید د دې لوپ د باډۍ نه بهر ولګېږي دې ځای کې باید ولګېږي ګوره زه کوم سی آوټ اینډ لاین ګوره کنټرول F9 ها ډي پاتې دې ځای اینډ لاین صحیح شو کنټرول F9 اوس وګورئ صحیح طریقې سره موږ سره آوټپوټ راغی ګوره اوس څنګه راځي یو ځلې یو رو پرنټ کړل سټارونه پکې پرنټ کړل کالمونه پکې پرنټ کړل دلته چې کله دا پوره شو دا ایټریشن نو دا بل ایټریشن چې شروع کېږي بل رو چې شروع کېږي بیا په هغې کې یو کالم یو سټار پرنټ کوي نو هغه به د بل رو نه سټار اخلي نیو لاین به اخلي انلاین او بیا به دا 15 سټار پرنټ کوي دواړه لوپ به چلیږي اولنی لوپ د څه لپاره دی اولنی لوپ د دې رو لپاره دی او بیا دا دویم لوپ چې په دې کې ما وچلو په هغې کې یو سټار د پرنټ کېدو لپاره دی د کالم د پرنټ کېدو لپاره دی نو یو ځل چې د ده لپاره ایټریشن وشي ګوره دلته نه دی دې ځای کې د آی صفر لپاره آر صفر ځل دا چلیږي یو ځل دا ایټریشن کوي کله چې دا وشو یعنی 15 کالمه پرنټ شو یو ځل که نه داسې په اوږدو باندې 15 کالمه صحیح شو نو بیا راځي دا لوپ ختم شو نور دې لوپ ته بیا راځي دې ته راځي آی کې یو اضافه کېږي یو شو یو کوچنی دی د 15 نه که نو بیا راځي د دې یو لپاره 15 ځل بیا سټارونه پرنټ کېږي صحیح شو کله چې د دې یو لپاره بیا 15 سټاره پرنټ شو نو بیا راځي دا لوپ ختمېږي دلته بیا راځي یو کې یو اضافه شي آی کې نو دوه شو که نه نو دوه کوچني دي د 15 نه بیا به د دوو لپاره 15 سټارونه دلته پرنټ شي صحیح شو بیا به دلته راشي یو به پکې اضافه شي 3 تر څو پورې چې دا کنډیشن دغه شوی دی نو دا به ورته چلیږي دا لوپ سټارونه د لاندې لوپ ټاکي دا سټار موږ د پروګرام ته نه دی ډیکلیئر کړی دا سټار څه پیژني چې کوزي موږ ته او کوم ځای کې دا شی دی موږ د سټیټمنټ کې دا شی دی دا سټار کارونه سټرینګ دی لکه دلته په سټرینګ کې واوسته دا څنګه دی وپېژنو خو د دې باډۍ کې چې دا هر څه وا چې هغه به دا تکرارېږي چې بار بار ګوره که زه ورکوم هلته غوږ ونیسه یو ورکوم یو کنټرول F9 ګوره یو به درته همداسې چلوي دا خو لوپ دې ځان سره اپډېټ کوي که نه ګوره دا دلته دې ته ما ویلي سی آوټ او دلته ماته ویل چې دې په باډۍ کې چې شي هغې له دومره ځل تکرار ورکړه دومره ځل تکرار ورکړه د دې په باډۍ کې چې څومره هغې له دومره ځل تکرار ورکړه که ته سټار هېش هر څه ورته ورکړې کنټرول F9 تا ته به دا هر څه ریپیټ کوي داسې شرط خو نه ده چې ته به صرف ته بلته ویریبل ورکړې چې ورېږه دا آر ماته ریپیټ کا سټرینګ مو ورکوه آر ماته ریپیټ کا سټرینګ آر ویریبل دا اوس ګربیج ویډیو دا څه شو 0 1 2 3 4 صحیح ویډیو ده که 0 1 2 3 4 15 شرط نه کړه 15 پورې دې ته زموږ خو دا مقصد نه دی چې موږ د ویریبل دغه کړو زموږ مقصد دا دی چې سټار ماته ریپیټ کا نو سټار چې ریپیټ کوي د دې په لوپ په باډۍ کې چې څه پراتی هغې له تکرار ورکړي دومره ځل دا پاس څه کنډیشن وکړو دومره ځل به دا تکرار ورکړي صحیح ده ستاسو اسایمنټ دا شو که نه په همدې نیسټډ لوپ باندې اسایمنټ دا شو چې تاسو به داسې وکړئ چې مثال په توګه یو سټار دی که نه صحیح ده ورپسې 2 سټاره دي ورپسې 3 سټاره دي ورپسې دا شانې 4 سټاره دي ورپسې 15 سټاره دي صحیح ده که نه دا به وشولې صبر او بله خبره دا ده چې دا خو سمپل ده چې یو پلس بیا ورپسې پلس 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 صحیح ده 15 پلسونه همداسې به دا 15 ځل به دا پلسونه ده صحیح ده نسي زه په واسطه باندې ټیک شو دا اسایمنټ شو استاد اگر 15 سټارونه پنګېږي چې